ګرانو کتونکو السلام علیکم. د نن 19 کال وړاندې کله چې د خوشحال خانې شوق د ځوانۍ د غره په څوکه ولاړ وو، نو په یو سیمینار کې ما د بابا په شاعرۍ یو مقاله پیش کړې وه چې نن د یو کتابچې په شکل کې د ما په لاسو کې ده. په دې مقاله کې ما په آسانو الفاظو کې د عام خلکو د پوهې دپاره د بابا د شاعرۍ یو مختصر شان تعارف پیش کړی دی او د ادب د اسمان د ځلنده ستورو د بابا د شاعرۍ باره کې آرا مې هم پیش کړي دي. وړاندې کوم یې، امید لرم چې لږ وخت به ما سره ضرور تیروي. د خوشحال شاعري د پښتو ژبې بابا خوشحال خان پیدایشي شاعر و. دا یو ښکاره حقیقت دی چې د هغه شاعري وحدي وه، اقتباسي نه وه. په خپله وایي طبیعت میں عطائی نه د تحصیل لے که خبر یم د املا په استعمال. خوشحال خان د 20 کالو په عمر کې شاعري شروع کړه. خان لومبی شاعر و چې په پښتو نظم کې د ګرامر خاص خیال وساتلو. د دې نه وړاندې د پښتو نظم هیڅ ترتیب نه و. خوشحال خان په شاعرۍ کې مضمون، عروض، تقطی او لنډ بهر لا وده ورکړه. د دې خبرې مننه ښاغلي حافظ محمد ادریس صنایع او خوشحال خان کې کړې ده. وایي چې د شاعرۍ مثال د یو سبا رفتاره اس و چې په کومه غاړه به سم شو په هغې به سم شو. خوشحال خان اول سړی دی چې دې اس ته یې کیزې واچولې او د هغه رفتار یې د بیان د بدایع، عروض او قوافي په لارو برابر کړو. هم په دغه رنګ قاضي عبدالسلام په ادبي سوغات کې وایي چې تر خوشحال خان د مخه په پښتو عروضي اشعارو کې ډېر لږ شاعران تیر شوي دي. مونږ دا ویلی شو چې خان د پښتو د شعر پلار دی، ځکه چې ده تر هر چا ډېر او ډول ډول شعرونه ویلي دي. خان په نوي انداز د نظم بنیاد کېښودو چې پښتو یې د نورو ژبو سره سیال کړه. ما خوشحال چې په پښتو شعر بیان کړو، د پښتو ژبه به اوس په آب و تاب شي. د خوشحال کلام د ملغلرو غیږ دی. د هغه د کلام بنیادی پیغام عمل او همت دی. د دې نه علاوه پکې حسن او عشق، رمز، حمد او ثنا، مذهب، دنیاوی علم، طب، ښکار او خاندانی حالاتو ذکر شوی دی. ښاغلی افضل رضا وایي چې د یوې وینا مطابق یې د 200 نه زیات کتابونه لیکلي دي. خدیجه فیروز الدین د هغه د کتابونو تعداد 350 او میجر راوټي 250 لیکي. پریشان خټک صاحب لیکلي دي چې په موجوده وخت کې د هغې د 14 کتابونو نومونه معلوم دي او 12 کتابونه موجود دي. خاص کتابونه یې کلیات، دستارنامه، فضلنامه، بازنامه، سواتنامه، زنجیره، بیاس هدایا، آئینه، فراقنامه، طب منظوم، صحت البدن دي. په دې کې هر یو کتاب په خپل ځای د علم یو خزانه ده. خوشحال خان د فطرت شاعر و. هغه چې هر څه لیدل د حقیقت او بېباکۍ په رڼا کې بیان کړي دي. د هغه احساسات لکه د نورو شاعرانو د شرم په قید بندي نه وو. د حسن د هغه په زړه کې لوی مقام و او د دې ستاینه نه کول د هغه په نیز د حقیقت نه مخ اړول وو. د دنیا ټول مال او دولت
هغه د ښکلا په مخ کې هیڅ نه ګڼل. د هغه دپاره د حسن غلامۍ د دنیا د بادشاهت نه لوی حیثیت لرلو. په دا سبب وایي که واړه خزانې د شاهجهان بادشاه زما شوې، همه واړه به زه په یوه خال د خوبه ورکړم. د خوشحال د کلام د باقاعده لوستون نه دا خبره څرګندېږي چې د هغه د حسن پرستۍ بیان په اصل کې د مجاز نه د حقیقت په لور مزل دی. د هغه په شاعرۍ کې حسن په مختلف شکلونو ښکاري. کله د سپرلي تعریف کوي او کله د ګلونو ستاینه. مجازي ښایست د هغه په نس د قدرت د ښایست عکس دی. لکه چې وایي د ښکلو د جمال په ننداره کې مې خدای بیا موند، لږ نه دي له مجازه حقیقت ته رسېدلی. خان ټول عمر د ځوان زړګي مالک و. د وخت ګرمو سیلو او د عمر خزانونو د هغه په مست زړه هیڅ اثر ونه کړی شو. په دا سبب د هغه په شاعرۍ کې د اول نه تر اخره پورې رنګیني ښکاري. په خپله هم وایي که وایي هغه وایه چې د عشق د محبت دي، که نور څه راته وایي زه خوشحال یې شایق نه یم. خان قوم پرست شاعر و. هغه د پښتنو د یووالي لپاره د خپل کلام نه کار واخیستو. هغه پښتانه د یو قوم په حیثیت راټولول غوښتل. د مضبوط کردار پښتون و، ځکه هغه د مغلو ناکړدو ته سر ټیټ نه کړو. تر څو پورې چې مغلو د هغه قدر کولو، خان هم ښه په نره د هغوی مرسته کوله. خو کله چې مغلو د هغه نه سترګې واړولې، نو د هغه پښتون فطرت د مغلو منصبداري هم قبوله نه کړه. او بیا خوشحال د یو نوي انسان په حیثیت رامخکې شو. اوس هغه د پښتنو یو ننګیالی مشر و. د هغه شاعرۍ د قوم پرستۍ رنګ واخیستو. ښاغلی عبدالحی حبیبي وایي چې وطني اشعار یې داسې خواږه دي چې د پښتنو د فطرت په خټه کې اخلي دي، او د وطن مینه او محبت ترېنه څرګندېږي. خان د عمل پښتون و، او بیا پښتو هم هغه چې شمس الزمان شمس ورپسې ارمان کوي. ارمان لرم چې د کې خوی د خوشحال خان واچوم، د لوی خټک ورکې جذبې او هم ایمان واچوم.